په دنیا کې څنګه پوهېدی شو چې زموږ د خیر اعمال ډېر دي؟ جناب سیرت صاحب دا ښکاره خبره ده چې د چا د خیر اعمال ډېري یو خو دته خپله معلومات کېږي که دی فکر وکړي چې زه سار راپورته شوم نو ما څومره الله یاد کړی، بله، څومره مې ټوکې کړي دي، څومره مې دروغ ویلي دي، څومره مې قسمونه کړي دي، یعنې دی په خپل هم ځان سره محاسبه کولی شي. بله، د دې وجه نه دا مخکیني اولیا بزرګان شو هغوی سره به یو کتابچه وه، وړه کتابچه به ورسره وه. بله، سار به چې راپورته شو که ذکر به یې کو هلته به یې ولیکه، که مونځ به یې وکړه هغه به یې ولیکه، که دروغ به وي هغه به یې ولیکل، که وخت به ترې ضایع شو هغه به یې ولیکه. کله به چې ماخوستن شه بیا به یې کتابچه راواغسته، بیا به یې ځان سره خپله حساب کوو چې اوس مې نیکي ډېره ده که بدي، که دا مې بدي ډېره ده. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي حاسبو قبل ان تحاسبو، تاسو ځان سره حساب وکئ مخکې د دې نه چې تاسو سره کېږي. یو خو سړی چې خپل هم فکر وکړي موږ او تاسو یوازې ژوند نه تېروو، دکانداري هم کوو، دکانداري کې سړی ګټه او تاوان خپله معلومولی شي، دومره مې ګټلي دي دومره مې خرچه ده. دویمه دا ده چې د چا خیر زیات شي دی جنتي، او جنتي سړی بد عمل کوي نه، بله، چې خیر ډیر شي خو ظاهره دا ده چې دی جنتي شو. بله، جنتي دروغ نه وایي، جنتي ګیره نه کلی، جنتي غیبت نه کوي، جنتي سود نه کوي. اوس که دا اعمال من کوو نو معلومیږي دا چې خیر مو لا نه دی غالب، دا خو بیخي ډېر دي. خیر مو نه دی غالب، لا د جنت قابل نه یو ګرځېدلي. بله، کله مو چې دا عمل کم شو دا عمل نه کوو او نور خو انسانانو دنیا کې ژوند تېرو یوه ګناه دوه ګناه باندې الله تعالی انسان ته هېڅ نه وایي، بله، دا خو ته کېږي کمزوری دی انسان، خو چې دا پوخ کار ورته ووایې نو چې کله یو سړی بدۍ ته پوخ کار نه وایي بله، نو دی جنتي دی. بس مثلا خبرې کوي چې دی پکې سوچ کوي چې دروغ رانه اوس پکې ونه ویلی شي، دی خوراک کوي چې دی وي حرام ونه خورم، بله، نو په خپله دته خپل ځان معلومیږي. نو جنتي سړی ګناه نه کوي او که نه دا شیونه هم کوي نو معلومیږي دا چې د باندې خیر غالب نه دی، دی لا جنت ته نه دی رسېدلی. بله، د جنتي علامه دا ده چې د به ګناهونه کمیږي، خیر به زیات وي. خیر به زیات. اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ بله، ستاسو غږ راځي، مهرباني پوښتنه وکړئ عرفانه. شیخ صاحب راځو، مخکې تاسو اشاره نه چې بیخي تفصیل مو وکړو چې خیر چې زیات شي جنت دی او خدای ناخواسته چې د چا شر زیات شي نو جهنم دی. څنګه کېدلی شي چې زموږ په ټولنه کې زموږ د مسلمانانو خیر زیات شي او دغه خیر مو څنګه بیا جنت ته رسولی شي؟ جناب سیرت صاحب ما خو تاسو ته ووایي چې جنت هم د دې ژوند نه جوړېږي، جهنم هم د دې ژوند نه جوړېږي. بله، دا خیر چې موږ او تاسو جنت ته رسوي دا د دنیا کې دی، او دا شر چې موږ او تاسو جهنم ته رسوي دا دنیا کې. بله، نو دنیا کې خیر او شر دواړه دي، خو فرق دا دی چې دنیا کې شر ذاتي دی، بله، په خپله راځي، په شر خرچه نه راځي، په شر روپۍ نه لګېږي، شر مدرسه نه لري، شر استاذ نه لري. بله، اینې که یو سړی وایي زما بچی دی د شرونو والا سردار شي، همداسې دې پرېږدي، نه دې مدرسه کې داخلوي، نه دې روپۍ ورکوي، نه دې ورته استاذ نیسي، ځکه شر دې کې ذاتي دی. بله، اما خیر دا عارضي دی، دا غیر طبعي دی. خیر مدرسه لري، بله، خیر استاذ لري، خیر باندې به وخت لګوي، بله، خیر باندې به روپۍ لګوي. زه به درته یو مثال وکړم. مهرباني. یو سړي بازار کې غوښه واغسته 1 کیلو، دی وایي چې دا 1 کیلو غوښه ما ته خیر وګرځېږي، بله، ما درته د خیر تعریف کړی خوندونو ته وایي. نو اوس په دې خرچه کېږي، دا چې کور ته راوړي دې دپاره به یخچال اخلي، بیا چې یخچال کې پورتنۍ خانه کې بېږدي، بیبي ته به وایي چې لاندې کښېنه دې پورته خانه کې کښېنه او ګوره چې دا یخچال بند نه شي. بله، بیا چې کله د ده د خوراک قابل ګرځېږي دی ته خوند اخلي، اوس به خوند ته رسېږي که نه، بله، نو ده ته به وایي دا غوښه راواخله، غوښه به دا راخلي، دا به پرې کوي، دې ته به غوړي راوړي، دې ته به ادرک راوړي، دې ته به پیاز راوړي، دې ته به رومیان راوړي، دې ته به اور بلی، دې ته به دیګی پکاري، دې ته به ډوډۍ پکاري، دې ته به چې دی کاسه پکاري، دی به بیا ورځي او ډوډۍ به کپله جوړوي او هغې نه به یې راخلي او بیا به یې خوري، نو بیا به ترې خوند جوړېږي. بله، ګوره څومره تکلیف پکې تېر شو، اسباب ډېر استعمال شو، ډېر استعمال شو، داسې خود به خود نه کېږي. خو اوس یو سړی وایي دا غوښه دې خرابه شي، شر، نو دا غوښه چې د بازار نه راوړه دی دې کور په دې حویلۍ کې وغورځوي. د دې د خرابېدلو دپاره نه د فرش ضرورت شته، مچان شته، نه د فکر ضرورت شته،
بس یو ساعت چې لمر ته وغورځېدله دا بدبویه شي بله نو دا به غورځی. داسې دنیا کې دا شرونه چې دي دا جناب سیرت صاحب خپله ذاتي پراته دي. مفت دي. یو سړي نه غل جوړېږي د دې مدرسه نشته. یو سړي نه زناکار العیاذ بالله جوړېږي د ده مدرسه نشته. یو سړی جاهل پاتې کېږي مدرسې نشته. یو سړی بلمازه دی مدرسه استاد نه لري. او که ته وایې چې دنیا کې زه خیر پیدا کم خیر را جمع کم نو د خیر دپاره انبیا راغلي دي. بله. د شر دپاره یو شیطان الله پیدا کړی او څومره ډېر شرونه او یو انسان کې ذاتي او دشمن د هغې ته نفس وایي. نو ټول دوه دي. بله. یو شیطان دی دا خارجي دشمن دی او یو نفس دی دا داخلي دشمن دی. ګوره اسانه شو. بله. او اما خیر هغې ته 1,00,000 زره یا 2,00,000 زره انبیا راغلي دي. بیا د انبیا کرامو نه وروسته صحابه کرام د رسول الله مبارک 1,00,000 زره یا 1,40,000 زره. بیا د هغوی شاګردان تابعین 4,00,000 دي. بله. بیا ائمه بې شماره دي. دا علما وګورئ دا مدرسې وګورئ د جوماتونه وګورئ. نو دا خیر چې دی دا عارضي دی غیر طبعي دی. په دې باندې به خرچه کوې دا مدرسې ته ځان داخلې دې ته به وخت ورکوې بس د هغې نه به الله تعالی تا ته خیرونه درکوي.